السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو، هیله یم چرک روغ او خوشحاله به یاست. قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول شپږمه برخه راوړې ده، په دې تمه چې تر وروستیو شیبو یې راسره واورئ. تېره برخه مو تر دغه ځایه اورېدلې وه. بوډۍ دعاوې کولې، ویل یې چې له پرونه راهیسته یې داسې قرار نه و لیدلی. څو ځوانان راغلل او ماشوم یې زنځولۍ نږدې کور ته ورساوه. یوه بل بوډا بیا د خوب کیسه تېره کړه، ویل یې چې غم مه کوئ، بېګا مې خوب لیدلی په وطن کې به فقر، جګړې او ټولې بدبختۍ ختمې سي. د بوډا د خوب کیسه لا نه وه خلاصه چې له نږدې کوره د ښځو کوکې راووتې. هلک مړ و. جوجو غلی سو. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل: ګرانه، په اټکلي ژوند، غټو خبرو، لاړو او خوبونو وطن نه جوړېږي. له چوترې د نیکه غږ راغلی: بلا بلا ړنده یې، بیا دې ساده چای راوړئ. تواب په بیړه جوجو ته وکتل. جوجو وویل: ما څه نه دي کړي. تواب په خاورو کې پلتۍ ووهلې. زنګون یې دروند سو. په بیړه یې په پښو ودرېد. لاړ. له نورو هلکانو ګوښې کښېناست. جوجو وویل: ته ولې لوبه نه کوې؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. هغه مسرټیم دی، وایي چې زموږ د کلي رنګ مه بدوه، ښه فوټبال نسي کولی. کوم یو؟ په دفاع کې ولاړ هلک، هغه چې لوړه ونه لري خو د ګول وهونکو خوند مو نسته. ستاسو کلیواله تر اوسه 2-0 بایللې ده. تواب غلی و. جوجو وویل: هغه د خړ پرتاګوال سمه لوبه نه کوي. خوښه دې نه ده چې ته ورګډ سې؟ تواب سوړه سویله یې وایست. تر ما تکړه دی، که داسې نه وای نو زه به یې هم په مسابقه کې نیولم. تمه دې مه باسه. څنګه؟ د جوجو غږ یې وانه ورېد. یو دم د خړ پرتاګه هلک چیغه کړه. منډه یې واخیسته. په بیړه له میدانه ووت او په خاورو کې کښېناست. توپ ودرېد. هلکان پرې راټول سوه. تواب هم ورغلی. د هلک رنګ سپینه اوښتی و. یوه خبره یې تکراروله: پیری. تواب څنګ ته ودرېد. جوجو وویل: تندی دې سم ونیسه، بس پروژه یې ورکېناستم، له پزې مې کش کړ، نور مې هېڅ هم نه دي کړي. یوه هلک وخندل. مات یاست، بانې کوئ. په ونه لوړ هلک ته غوسه ورغله. له خولې سره دې پام کوه، لوبه نه پرېږدو. وروسته یې په خاورو کې ناست هلک ته وکتل. راځه، 10 دقیقې وخت لا پاتې دی. هلک ځای پر ځای ناست و. په ونه لوړ هلک وویل: پروا نه کوي، په لس نفره هم توپ کولی سو. د تواب په غوږ چونډۍ ولګول سوه. جوجو وویل: ور مخته سه. تواب د نري هلک مخې ته ودرېد. ما نیسئ؟ هلک د هو په بڼه سر وخوځاوه. تواب لوڅې پښې میدان ته ورګډ سو. یوه شېبه یې منډې ووهلې خو توپ یې پښې ته نه سیخېده. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل: ګول ته ورنږدې سه. تواب د مقابل لوري له دفاع سره ودرېد. توپ هوایي راغلی. په دفاع کې ولاړ چاغ هلک منډه ور واخیسته. توپ ته یې سر ورکړ خو توپ یو دم لوړ سو او د تواب پښو ته ولوېد. تواب د خپلې ښۍ پښې بټه ګوته ورته سیخه کړه او توپ د ګولچې له اوږې سره ښوی تېر سو. یو دم چیغې سوې. میدان نارو او چوچکو پر سر واخیست. شېبه وروسته بل توپ د تواب پښو ته ولوېد. چاغ هلک منډه پرې راواخیسته. یو دم ټوډه ووهله. پر مخ یې پرېوت. تواب توپ په لغته وواهه. توپ تیز نه و خو ګولچې حرکت ونه کړ. توپ پر غړېدا له دروازې ووت. چکچکو، نارو او شپېلاقونو زور واخیست. ګولچې چیغې وهلې. قسمونه یې خوړل چې کوم چا تر پښې ټینګ نیولی و. چاغ هلک هم همدا یوه خبره راخیستې وه. ویل یې چې تواب شا ورته کېښوده خو نورو ورپورې خندل. لوبه مساوي ختمه سوه. تواب د کلي هلکانو پر اوږه واخیست. پر ټول میدان یې راوګرځاوه. تر کلي پورې هم د تواب صفتونه اورېدل کېدل. تواب نیغ جومات ته لاړ. د ماښام لمونځ یې په ملا پسې وکړ. بیا یې کور ته مخه کړه. چوترې ته وخوت. غوږ یې ونیو. له یوې کوټې د ژړا نرۍ غږ راته. ورغلی. د تره پیغلې لور یې ژړل. د خولې له کونجو یې د وینو نرۍ سره لیکه راماته وه. تواب د هغې تر څنګ کښېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې ورو وویل: څه سوې؟ د نجلۍ ژړا زور ونیو. له چوترې څخه یې د تره چغه راغله: دا سپی مه راباندې وژنه، میړه غواړي. وارخطا ښځه کوټې ته راننوته. د نجلۍ پر خوله یې لاس کېښود. په رېږدېدلي غږ یې وویل:
د خدای رۍ ومنه غلی سه که دې نیکه خبر سو خدایه که د ژوند څاکه ورنه وکړې. تواب وویل تره ناوې څه خبره ده؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. مور یې غوال وشله. ورغلی پر اخوره کېناست. ورو یې وویل هیلې یې ولې وهلې؟ ښځه غلې وه. نږدې تړلې خوسکۍ د غوا د غولانځې خواته زورونه وهل. د دیګ په تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ اورېدل کېده. تواب وویل ادې زما خبره دې وانه ورېده؟ ښځې ورو وویل څه یې کوې؟ خوارکۍ یې له اخه ټوخه واچوله. ولې؟ هیلې له کاریزه اوبه راوړې. په لاره کې کوم تږي ځوان مسافر اوبه ترې غوښتې وې. دا خبره یې وړې خور پلار ته وکړه. بس غم ترې جوړ شو. غوا وخوځېد. ښځې په بیړه له لندو خوشایو خپلې پیسې ورټولې کړې. په غوسه یې وویل مرداره سې کالي دې را بېنمازه کړل. تواب ته یې وکتل. ورو یې وویل د شیدو خوند یې نسته. خوسکۍ ور پرېږده. تواب ټیټ سو. پړي ته یې لاس کړ. خوسکۍ تر غوا لاندې ووت. ښځه دالان ته لاړه. د تواب غوږ وتخنېد. نیغ کښېناست. جوجو و. هلک په خوبولي غږ وویل دا نیمه شپه ګوره. جوجو تر لاس ونیو. راځه. تواب حیرانۍ وویل چیرې؟ وروسته به پوه سې. تواب د باندې ووت. د کلا د برج پر سر ګرده سپوږمۍ ولاړه وه. د هلک سترګو ته د بټې ګوتې په اندازه سپینه رڼا ودرېده. د جوجو غږ یې واورېد. زه یم په ما پسې راځه. رڼا حرکت وکړ. تر ځمکې یو ګز پورته روانه وه. تواب ګامونه پسې واخیستل. د کلا دروازې ته ودرېد. حیران سو. دروازه خلاصه وه. تواب د باندې ووت. رڼا د کلي په تنګو کوڅو کې مخته تله. له یوه کوره د زنځیر شرنګ او د سپي غپېدا راغله. تواب ورو وویل چیرې ځو؟ ځواب یې وانه ورېد. دی تر کلي ووت. رڼا د غنمو د شنو وږو پر سر روانه وه. بیا د ګڼو نیالګیو په پاڼو کې ننوته. تواب ګړندی سو. د نیالګیو په منځ کې لار وایسته. مخامخ یې وکتل. اوږه یې درنه سوه. ورمېږ یې کوږ کړ. رڼا یې پر اوږه پرته وه. تواب په بیړه وویل زه بیرته ګرځم. د جوجو غږ یې واورېد. زړه دې خو به خبرېدو ارزي. نو چیرې ځو؟ رڼا پورته سوه. دښته یې په مخه ورکړه. تواب ګامونه ګړندي کړل. پاو ووت. رپان د جنډو ته ودرېد. رڼا بیرې ته راوګرځېده. تواب وویل هدیره ده ویرېږم. جوجو په خبره کې ورولوېد. ګرانه له ژوندیو وویرېږه. خو تر هدیرې ورهاخوا پردی کلی دی. په دې نیمه شپه کې هلته څه کوو؟ رڼا پر خبرونو د راشنو شویو شنو سپاندو او زوزو پر سر تېره سوه. تواب مخکې لاړ. د سپوږمۍ رڼا د کورونو پر خړو دیوالونو لګېدله. رڼا یو دم ورکه سوه. هلک ورغلی. په ګڼو نیالګیو کې د جوجو غږ واورېد. دې خواته. تواب ورمېږ کوږ کړ. جوجو پر لښته ناست و. د سپوږمۍ رڼا یې تر ړوند ځان وتله. تواب یې تر څنګ کښېناست. ورو یې وویل دلته څه کوو؟ یوازې دروازې ته ګوره. تواب مخامخ وکتل. د سپوږمۍ رڼا د یو کور په خړ دیوال کې لرګینې دروازې ته سیخه وه. تواب ورو وویل ولې؟ ګرانه حوصله ښه ده. هلک غلی سو. څنګ ته له لانده لښتې د چنګوښو کروړه راتله. یو چا وټوخل. تواب په پاڼه کې ننوت. مخامخ یو څوک تېر سول. پروژه تم کړې بیلچه د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدله. تواب ورو وویل دهقان دی. جوجو په خبره کې ورولوېد. پوهېږم تحقیق مې کړی. دلته اوبه کمې دي. د کاریزو به د شپې هم وار وي. پاو ووت. لرې له یوه کوره د ماشوم کمزورې نرۍ ژړا راتله. تواب وویل ولې ناست یو؟ ځواب یې وانه ورېد. یو دم له مخامخ دروازې سره زنځیر ولګېد. له دروازې یو سر راووت. یوې بلې خواته کوږ سو. پله نیمکښه سوه. یو سړی ودرېد. مخامخ د دوی پر خوا را روان سو. جوجو وویل ودې پېژانده؟ نه تره دې دی. تواب په بیړه له سترګو پاڼې لرې کړې. ځیر سو. د سپوږمۍ رڼا د سړي څېرې ته برابره وه. هلک په حیرانۍ وویل ترې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوې؟ جوجو غلی و. سړي تر لښتې ټوپ کړه. د هدیرې خواته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو وویل بس همدومره.
د پاڼو په منځ کې د بټې ګوتې په اندازه نرۍ رڼا پورته سوه. تواب په رڼا پسې روان سو. رڼا تر هدیرې ښکارېدله. هلک ورغلی. جوجو د یوې سمټي قبر پر ژۍ ناست و. تواب مخامخ ورته ودرېد. جوجو وویل تره دې یوې کونډې ته ورځي. د تواب زنګنونه ولړزېدل. ځای پر ځای کښېناست. جوجو وویل تېره اونۍ ستاسو د کلا د برج پر سر ناست وم. نیمه شپه وه. څه مې لیکل. یو دم مې د کلا د دروازې چونګا واورېده. ورغلم. تره دې په احتیاط د باندې ووت. شکي سوم. تر دې کوره مې تعقیب کړ. له کونډې سره یو ځای پرېوت. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل ګرانه اوښکې شې نه در سره ښکاري. تواب خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیو. جوجو وویل خوابدون مې نه در باندې لورېده خو مجبور سوم. تره دې د خپلې لور مخ ته ځکه سوکان ونیول چې یوه تږي ناشناخته ځوان ته یې اوبه ورکړې وې. خدای. جوجو غلی سو. تواب په لړزېدلي او ژړغوني غږ وویل باور مې نه راځي. تره مې تر 50 کلونو اوښتی دی. اوږده ږیره، په ملا پسې 5 وخته لمونځ، ثوابي روژې. توبه. تواب غري واخیست. جوجو وویل د یو چا په ظاهره مه غولېږه. هلک ورو ورو سونګېده. جوجو وویل غواړم چې د کونډې په اړه هم یو څه درته ووایم خو دا مناسب ځای نه دی. بوټي دی باید هوارې ته لاړ سو. تواب په پښو ودرېد. دواړه دښتې ته ورسېدل. جوجو وویل تر دې بل ښه ځای نه سو موندلی. هلک پر شګلنه ځمکه پلتۍ ووهلې. جوجو پر ځمکه لاس تېر کړ او غولی 4 کونجه وړې رڼا ونیو. جوجو وویل دلته مې د کونډې په اړه یو څه لیکلي دي غوږ ونیسه. یو پردی سړی یوې ښځې ته راغلی. 1 ساعت ورسره او بیرې ته لاړ. ښځې توشکه واړوله. څو چرموړلي لوټونه یې سترګو ته ونیول. یو دم یې کوکه کړه. په چغو چغو یې وژړل. سر یې څو ځله پر دیوال وواهه. ټیکری یې ور واخیست. انګړ ته ووته. د ساه پر بیلر یې د دواړو لاسونو ډنګرې ګوتې کېښودې. لاندې اوبو ته یې وکتل. د رڼو اوبو پر سر سپینو ستورو ټال خوړ. یو دم یې کوکه کړه. خولې ته یې لاس ونیو. ساه یې تر پوزې راوخته. هغې ژړل او زه د بیلر پر مخامخ ژۍ ورته ناست وم. ډېرو قدرمنو او زړه تراتېرو محترمو اوریدونکو، د جوجو ناول 6مه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. تر بیا زه در څخه اجازه غواړم. تاسو ټول ته ښه شپه، ښه خوبونه. د خدای جل جلاله په امان.